وی کله چې د رمضان المبارک اوله شپه شي که نه د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې یو هوا وچلیږي او د هغې هوا د وجې نه د جنت د بنګلو چې کم دی دروازو ته زنځیران پراته دي هغه داسې اوړه کېږي راوړه کېږي او د جنت د ونو دا پاڼې داسې اوړه کېږي د دې نه یو دومره ښایسته اواز پیدا شي چې داسې اواز چېرته غوږونو اورېدلی نه دی د دې د جنت د بنګلو د دې دروازو نه او د جنت د دې ونو د دې پاڼو نه یو ډېر ښایسته اواز شروع شي نو چې دا اواز د جنت حورې واوري که نه نو دا د خپلو بالاخانو نه رابار شي او داسې د بالاخانو په دې بلو باندې ودرېږي او دوی یو څو اوازونه وکړي وایي د الله په بندګانو کې څوک داسې شته چې موږ سره کویدن وکړي داسې نیکان خلک شته چې موږ سره کویدنې وکړي بیا د جنت دا حورې د جنت د داروغه د رضوان نه تپوس کوي ای رضوانه دا کومه شپه ده دا خو نن دا جنت څه عجیبه غونته کې ماحول پیش کوي یو ډېر عجیبه نظاره پیش کوي یا هوا وچلېده د الله د عرش ته لاندې په دې جنت کې خو ډېر څه ښایسته ښایسته اوازونه پیدا شو دا څنګه شپه د رضوانه نو رضوان ورته جواب ورکړي وایي دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره د رمضان میاشت اوله شپه ده دا د رمضان المبارک اوله شپه ده دا جنت کې ځکه داسې یو ښایسته غونته کې فضا جوړه شوله بیا الله تبارک وتعالی رضوان ته حکم وکړي ای رضوانه ای د جنت څوکیداره د جنت دروازې کولو وساته دا بندوه ما او الله تبارک وتعالی د جهنم داروغه مالک ته وحی وکړي اے مالکا د جهنم دروازې بندې که په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان المبارک په میاشت کې د جنت دروازې کولو پرتی وي او د جهنم دروازې بندې پرتی وي بیا الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته حکم وکړي یا جبریلو اهبط الی الارض ای جبریل ځمکې ته کوز شه ورشه لاړ شه ځمکې ته کوز شه څومره غټ شیطانان چې دا په زنځیرانو کې وتړه دا دریاب ته ورتاو څومره غټ شیطانان چې دي غټ شیطانان دا په زنځیرانو کې وتړه او دریاب ته ورلړه که ځکه چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان میاشت راله هسې نه چې هغې له چېرته ګمراه کړي نو دا جبریل علیه السلام راشي دا غټ غټ شیطانان وتړي بیا دا سوال راځي چې یاره په روژه کې هم ډېر بدبخته خلک داسې دي چې هغه ګناهونه کوي نو شیطانان خو تړدي شوي دي نو شیطانان تړدي شوي خو غټ شیطانان تړدي شوي واړه شیطانان څه دي کولو دي یا دا خبره چې شیطان خو تړلی شوی دی خو د ګناهونه ټول کال دومره کړي چې دی د ګناه عادي ګرځېدلی دی د شیطان ته ضرورت نشته د نه په خپله شیطان جوړ شوی دی ټول کال د دومره ګناهونه کړي چې دی د ګناهونو عادت ګرځېدلی دی ته اوس د وسوسو ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه په خپله د شیطان هغه کارونه دی په خپله کوي نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته وحی وکړي ای جبریله لاړ شه ځمکې ته غټ غټ شیطانان وتړه هسې نه چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم روجې خرابې کړي بیا الله تبارک وتعالی فرشتې ته وحی وکړي الله تبارک وتعالی یو فرشتې ته وحی وکړي او هغه فرشته هره شپه د رمضان المبارک په شپو کې 3 اوازه کوي د رمضان المبارک په شپو کې یوه فرشته روزانه 3 اوازه کوي ای د الله نه څوک غوښتونکی شته دی چې الله ورته ورکړه وکړي ای د الله په دربار کې څوک توبه ایستونکی شته دی چې الله توبه د هغه قبول کړي ای د الله نه څوک بخښنه غوښتونکی شته چې الله یې بخښنه وکړي د رمضان المبارک په میاشت کې هره شپه فرشته دا 3 اوازه کوي داسې په د انسانانو کې څوک نشته دی چې د الله نه وغواړي او الله وله ورکړي ځکه الله تبارک وتعالی په غوښتو باندې ډېر زیات خوشحالیږي او په نه غوښتو باندې خفه کېږي
دا په خالق او مخلوق کې فرق دا دی د مخلوق نه چې نه غواړي خوشحالیږي د مخلوق نه چې نه غواړي خوشحالیږي او چې ته غواړي نو خفه کېږي ته یو سړي ته ووایه لکه راکړه یو 100 روپۍ یو ورځ به یې له په مینه درکړي چې واله ضرورت به یي سبا ورته بیا وایه که یو 100 روپۍ نه وي چې راکړي په درېیمه ورځ به درنه پټېږي مړه دا څه مصیبت دی په غوښتو باندې انسانان خفه کېږي خالق په غوښتو باندې خوشحالېږي او په نه غوښتو باندې خفه کېږي د الله په دربار کې چې د هر ټایم لاس اوچت کړی او د الله نه غواړي الله ماله راکه الله ماله راکه الله ماله راکه الله خوشحالېږي دې بنده ته بل در نه دی معلوم ځکه زما در له راځي الله خوشحالېږي او چې نه تې غواړي الله خفه کېږي ته دومره متکبر یې ته دومره تکبر دی تا کې چې ته زما نه غواړي هم نه